الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم، په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع توبې لمونځ او د الله رب العزت نه بخښنه غوښتل. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی: ما من رجل یذنب ذنبا ثم یقوم فیتطهر ثم یصلی ثم یستغفر الله الا غفر الله له. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی: نشته هیڅ یو مسلمان یو شخص چې کومه ګناه وکړي او بیا راولاړ شي طهارت او اودس وکړي او وروسته د خپل اوداسه نه لمونځ وکړي او د الله رب العزت څخه د خپل د ګناه بخښنه وغواړي، مګر دا چې الله به هغه ته بخښنه کوي. وروسته له دې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیت ولستو: والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیت ولستو چې د هغه ژباړه داسې ده: متقیان هغه کسان دي چې کله بد کار وکړي، یعنی ګناه وکړي د بل چا په حق کې او یا په خپلو ځانونو باندې تیری وکړي، نو الله یاد کړي او بیا د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړي، الله رب العزت به هغه ته بخښنه کوي. مقدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو، موږ خو تل لپاره په ګناه اخته یو. صغیره ګناه خو زموږ بلکل عادت دی، حتی د ورځې کیدای شي چې په څو کبیره ګناهونو باندې هم اخته شو. نو د دې د پاکوالي لپاره راشئ اودس وکئ، 2 رکاته مونځ وکړئ او د دې نه وروسته د تضرع او د عاجزي لاسونه الله ته پورته کړئ، د خپل د ګناهونو مغفرت د الله نه وغواړئ. رسول الله وایي چې الله به داسې انسان ته بخښنه کوي. همدارنګه په بل ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی: ما من عبد یذنب ذنبا فیحسن الوضوء ثم یقوم فیصلی ثم یستغفر الله الا غفر الله له. کله چې یو بنده کومه ګناه وکړي او د دې نه وروسته په ښه شان باندې اودس وکړي او بیا خپل رب ته ودرېږي، مونځ وکړي، بیا له الله نه بخښنه وغواړي، نو الله به هغه ته بخښنه وکړي. دا احادیث د توبې لمانځه باندې دلالت کوي. قسم د لمانځه رکاتونو شمیر په دې کې نه دی تعیین شوی، خو په نور روایتونو کې شمیر 2 او 4 رکاته ښودل شوي دي. څوک چې د توبې مونځ کوي یا یې 2 رکاته وکړي او یا 4 رکاته، خو خپل رب ته د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کړي او د خپلې ګناه بخښنه د الله نه وغواړي او په خپل ګناه باندې د پښیمانتیا وکړي. د توبې ویستلو په مهال به بنده په ژبه استغفار او بخښنه غواړي او په زړه کې به د خپل پروردګار په وړاندې د داسې عاجزي او زاري اظهار کوي لکه چې کوم غلام له خپل بادار څخه تښتېدلی وي او هغه غلام بیا راګیر شي او د هغه په وړاندې ودرول شي. همداراز د بخښنې غوښتنې په مهال دی په ژبه باندې د ظلم او زیاتي اعتراف کوي چې الله ما ظلم او زیاتی کړی دی. داسې به وایي چې ای زما پروردګاره، ما له خپل ځان سره ظلم او زیاتی کړی، ما بد کړي دي، نو زما ګناه وبخښه. په دې ځای کې باید چې د استغفار مختلفې کلمې په خپل ژبه باندې راوړي او ویې وایي: استغفر الله، اللهم اغفر لی، یا استغفر الله و اتوب الیه. هیله ده چې الله یې ګناهونه ورته معاف کړي. توبه یې ویستله، د خپل عمل باندې پښیمانه هم شه، خو له توبې څخه به وروسته کوم عملونه کوي؟ له توبې څخه وروسته باید توبه ویستونکی
د نیکو عملونو اهتمام وکړي، تل لپاره یې مخه نیکو عملونو ته وي تر څو یې بدي او ګناهونه په نیکیو باندې بدل شي. الله رب العزت فرمایي ان الحسنات یذهبن السیئات، بېشکه چې نیکي بدي له منځه وړي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هر ځای کې چې له الله څخه وویرېږه او د بدي پسې نیکي کوه چې محو کوي یې، یعنې همدارنګه د ستا نیکي به ستا بدي محوه کړي. نو هغه انسان چې توبه ویستلې د توبې نه وروسته باید نیکو عملونو ته مخه کړي تر څو دا نیک عملونه د هغه بد عملونه ټول محوه کړي. امام غزالی رحمه الله په خپل کتاب احیاء العلوم کې لیکي هره تیاره چې زړه ته ننوځي د هغه سبب ګناه وي. هره تیاره چې زړه ته ننوځي د هغه سبب ګناه وي. د تیاره مړه کول او ویستل د طاعت په رڼایي سره کیږي. که ته غواړې چې د خپل زړه نه تیاره وباسې او هغه تیاره چې ستا په زړه کې د هغه مړه کړې، نو الله ته متوجه شه، د الله اطاعت او تابعداري وکړه. نو باید چې بنده د ګناهونو متبادل لار ولټوي او د ګناهونو متبادل لار چې د هغه اطاعت او نیکي ده، ځکه د مرض علاج د هغې پر ضد څیز باندې کیږي. د مثال په توګه که یو چا سندرې اورېدلي، موسیقي یې اورېدلې وي، نو په کار ده چې د قرآن کریم تلاوت واوري او د ذکر په مجلسونو کې کښېني، او که شراب څکلي وي، مال څکاک او د شربتونو خیرات او صدقه دې وکړي، او که چاته یې تکلیف رسولی وي نو په دې صورت کې دې له خلکو سره ښېګڼه کوي، او که د چا مال یې خوړلی وي نو حلال مال دې صدقه کړي. که په ژبه یې د چا عزت پایمال کړی وي او یا یې د چا غیبت کړی وي، نو د هغو خلکو ښه صفتونه او نیک خویونه دې په ډاګه کړي او د هغوی ستاینه دې وکړي، تر څو چې هغه تیاره چې ستا زړه ته ننوتلې ده هغه د ستا د زړه نه ووځي. خو له بده مرغه نن ورځ موږ په ګناه باندې اخته یو، چیرته هم الله ته متوجه نشو، د خپل ګناه باندې پښیمانه نشو، 2 رکعته لمونځ ونه که، الله ته د تضرع او د عرضي لاسونه پورته نه کړل تر څو چې الله زموږ ګناهونه وبخي. نو وجه دا ده چې ورځ په ورځ زموږ زړونه تیاره کیږي، زموږ زړونه لا هم په هغه باندې مهر لګیږي، د الله ویره په زړه کې ختمه شي. نو چې ختمه شي کله به بیا لاسونه الله ته پورته شي چې د هغه نه د خپل ګناه بخښنه وغوښتلی شي. خو چې انسان یوه ګناه وکړي، ګناه پسې متصل د الله نه بخښنه وغواړي، نو تل لپاره به الله دا په عزت کې لري. او باید انسان تل لره د خپل رب نه بخښنه او مغفرت وغواړي، استغفار ووایي. الله رب العزت فرمایي وما کان الله لیعذبهم وانت فیهم وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون. نه دی الله چې پر دوی باندې عذاب راولیږي تر څو چې ته پکې موجود یې، رسول الله ته وایي، او نه دی چې الله ربالعزت دوی عذاب کړي په داسې حال کې چې دوی د خپل رب نه بخښنه غواړي. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي په دې امت کې 2 امنونه دي، یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم وجود چې هغه لاړه، او بل استغفار ویل چې هغه تل لپاره پاتې دی. همدارنګه رب العزت فرمایي والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا الله ولم یصروا على ما فعلوا وهم یعلمون. او هغه کسان چې کله یو بد کار یعنی لویه ګناه وکړي یا په خپلو ځانونو باندې زیاتی وکړي، وړه ګناه وکړي، نو الله یاد کړي او د ګناهونو بخښنه د الله نه وغواړي، او بې له الله څخه بل څوک بخښونکی هم نشته، او دغه خلک بیا هغه کار ته په داسې حال کې چې پوهیږي یعنی نه ورګرځي ګناه نه کوي. دا د مسلمان صفت دی چې الله بیان کړی دی چې کله بد کار وکړي نو بیا الله یادوي، الله نه بخښنه غواړي، او غیر د الله نه بل څوک بخښونکی هم نشته دی. مسلمان باید په کثرت سره استغفار ووایي او له الله تعالی څخه تل بخښنه وغواړي تر څو یې ګناهونه محوه شي او د الله تعالی د مهرباني مستحق وګرځي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې زیات استغفار وایي الله تعالی به ورته له هر خفګان او پریشانی څخه راحت او له هرې تنګي څخه الله د خلاصون لار پیدا کړي او له داسې ځایه به هغه ته روزي ورکړي چې د ده په ګمان کې به نه وي. عایشه رضی الله عنها فرمایي طوبى لمن وجد في صحیفته استغفارا کثیرا. ښه ژوند او نیکه بدله د هغه چاته چې په خپلې عملنامه کې ډیر استغفار عمومي. خو نن ورځ د دې پر ځای چې موږ په خپله ژبه باندې استغفار ووایو، الله یاد کړو، د الله نه بخښنه وغواړو، تل لپاره زموږ په ژبه باندې غیبت، زموږ په ژبه باندې دروغ، زموږ په ژبه باندې ناروا ویل، زموږ په ژبه باندې ښکنځل کول او زموږ په ژبه باندې هغه کلمات چې واقعا یو مسلمان خور او مسلمان ورور سره نه ښایي هغه روان او هغه جاری دي. او دا ټول به ستا په عملنامه کې لیکل کیږي. د آخرت په ورځ به الله د هغې هرې ذرې ستا نه پوښتنه کوي. حسن بصري رحمه الله فرمایي تاسې په کورونو کې په دسترخوانونو باندې په لارو بازارونو او په مجالسو کې او هر چیرې چې یاست ډیر استغفار وایئ، ځکه تاسې نه پوهیږئ چې څه وخت د الله تعالی بخښنه او مغفرت را نازلیږي. نو په هر وخت کې د الله نه بخښنه غواړئ، ځکه تاسو ته وخت معلوم نه دی چې د الله مغفرت او بخښنه کله را نازلیږي. لقمان حکیم خپل زوی ته دا نصیحت کوي، ورته وایي چې زما زویه خپله ژبه دې په دې باندې عادت کړه چې اللهم اغفر لی، ای الله بخښنه راته وکړې، ځکه چې الله تعالی ته داسې ساعتونه او وختونه دي چې په هغې کې غوښتونکي نه رد کیږي، یعنی هغه دعاګانې چې یو غوښتونکی د الله نه غواړي هغه نه رد کوي. نو تل لپاره په ژبه باندې اللهم اغفر لی جاري ساته. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په لارښوونو کې د استغفار ځینې خاص کلمې او د هغې فضایل هم راغلي دي. نو باید چې د هغه وظیفې کولو ته او د هغې ویلو ته موږ او تاسو پاملرنه وکړو، تر څو د ګناهو له چټلیو څخه الله موږ او تاسو پاک کړي او له خطرونو څخه الله موږ ته نجات راکړي. زه به ځینې هغه مهمې کلمې تاسو ته ذکر کړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې ووایي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القیوم واتوب الیه، یعنی زه بخښنه غواړم له هغه الله څخه چې بې له هغه بل څوک د عبادت مستحق نشته، ژوندی او انتظام کوونکی دی او هغه ته توبه وباسم. رسول الله وایي څوک چې دا کلمات وایي نو الله ګناهونه بخي، که څه هم له جنگ او جهاد څخه تښتېدلی وي او فرار یې کړی وي. ډېره لنډه کلمه ده. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القیوم واتوب الیه. الله به دې په دې باندې غټ غټ ګناهونه درته وبخي. دویم، حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما فرمایي هغه فرمایي چې موږ په یو مجلس کې له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه 100 ځله دغه کلمه شمیرله چې واورېدله. رسول الله به ویلې اغفر لی وتوب علی انک انت التواب الرحیم، ای زما ربه ما ته بخښنه وکړې او توبه را باندې وباسې او توبه مې قبوله کړې، بېشکه چې ته ډېر توبه قبلوونکی او ډېر مهربان ذات یې. رسول الله به دا کلمه تل لپاره ویلې چې رب اغفر لی توب علی انک انت التواب الرحیم. عبدالله ابن عمر وایي چې 100 ځله دا کلمه موږ د رسول الله نه وشمېرله چې په یو مجلس کې به یې دا ویلې. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپل رب نه بخښنه وغواړو، په خپلو ګناهونو باندې پښیمانه شو او هغه لنډ استغفار چې په هغه باندې الله زموږ ګناهونه معاف کوي په هغه باندې خپله ژبه خلاصه کړو. قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. دا بوتانو عبادت له دنیا لاړو، حالت له دنیا لاړو، دا بوتانو عبادت له دنیا لاړو، چېرته راغلی جهالت له دنیا لاړو، دا بوتانو عبادت له دنیا لاړو. قدرمنو اورېدونکو، بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. همدارنګه حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما فرمایي
چې حضرت ابابکر صدیق محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې داسې یوه کلمه راته وښایه چې په لمانځه کې ووایم. رسول الله علیه وسلم ابابکر صدیق ته وفرمیل چې داسې وایه: اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. ای الله، ما له خپل ځان سره زیاتی او ظلم کړی او یوازې ته بخښونکی د ګناهونو یې، نو ما ته له خپل جانبه بخښنه وکړه او پر ما باندې مهرباني وکړه. بېشکه چې همدا ته ډېر بخښونکی او ډېر مهربان ذات یې. نو که زموږ یو مسلمان ورور او مسلمانه خور په مانځه کې چې کله آخره قاعده کې کینی د اللهم ربنا وروسته دا دعاګانې اولولي هیله ده چې الله به ورته بخښنه وکړي، ځکه دا هغه دعاګانې دي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ابابکر صدیق ته ښودلې دي چې دا دعاګانې په خپل مانځه کې کوه. اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. همدارنګه امام ابن رجب حنبلی رحمه الله په خپل کتاب جامع العلوم والحکم کې لیکي: بهترین استغفار دا دی چې بنده لومړی د خپل رب ثنا ووایي، بیا په خپل ګناه باندې اعتراف وکړي، اقرار وکړي چې الله ما دا ګناه کړی، او بیا له الله څخه بخښنه وغواړي، لکه څرنګه سید الاستغفار په کلمه کې هم دا راغلی دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د بخښنې سردار او د استغفار مهمه کلمه دا ده: اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ای الله، ته زما رب یې، د عبادت مستحق نشته مرحمت یې، زه دې پیدا کړی یم او زه دې بنده یم او زه تر خپل وسې پورې ستا پر وعدې ولاړ یم. پناه غواړم له تا څخه له شر د هغه څه چې ما کړي دي. اقرار کوم ستا پر نعمت باندې چې پر ما دې کړي دي، او په خپل ګناه باندې اعتراف او اقرار کوم، بېشکه چې نه بخي ګناهونه بې له تا نه بل څوک. د حدیث په آخر کې دا هم ذکر شوي دي چې دغه کلمات څوک په پوخ باور او یقین سره د ورځې له پله ووایي او بیا مړ شي مخکې له دې چې بېګاه شي، نو دا به الله له جنتیانو څخه شمار کړي، دا به جنت ته لیږي. او که څوک یې د شپې له پله ووایي مخکې له دې چې سهار شي، په داسې حال کې چې یقین او باور ورباندې لري او مړ شي، نو دی به له جنتیانو څخه وي، الله به جنت ته داخل کړي. زموږ د بخښنې اسباب الله رب العزت ټول موږ ته رالیږلي او موږ یې ترې خبر کړي یو، خو له بده مرغه چې زموږ ټول ژوند په غفلت کې تیریږي. که ماسخوتن وده کېږو نو دونه خوراک وکړو چې بیا د مانځه او د طاعت وس زموږ کې نه وي، او سهار هم د غفلت په خوب باندې پراته یو. د سهار مانځه ته نه وچتېږو چې اودس وکړو او الله ته ودرېږو، د خپل راز او نیاز الله سره شریک کړو، الله نه بخښه وغواړو، هغه ټول په خوب کې تېروو چې بیا د الله د لعنت او د غضب مستحق ګرځو. نو دا کلمه چې سړی په پوخ باور او یقین سره ووایي، د ورځې چې ووایي چې مخکې د دې په بېګاه راشي مړ شي، الله به جنت ته بیایي، او که شپې ووایي مخکې د دې چې پې سهار شي، الله به جنت ته بیایي. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. او د استغفار او د بخښنې په باب کې دا هم ډیره مهمه ده چې یو مسلمان له هر نیک عمل څخه وروسته باید استغفار ووایي او د خپل پروردګار نه بخښنه وغواړي. فرض مانځه نه وروسته باید استغفار ووایي چې کله تاسې فرض مونځ خلاصوئ 3 ځلې استغفر الله استغفر الله استغفر الله ووایي. همدارنګه هغه چاته چې الله د تهجد د لمانځه توفیق ورکړی دی، د هغه نه وروسته باید استغفار ووایي، استغفر الله استغفر الله استغفر الله ووایي. او هغه څوک چې الله رب العزت د حج په سفر باندې مشرف کړي، چې کله د عرفات نه راکوزیږي، هلته دې هم د الله رب العزت نه بخښنه وغواړي او استغفار دې ووایي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله د مانځه نه سلام وګرځوه نو 3 ځلې به ویل چې استغفر الله استغفر الله استغفر الله.
او همدارنګه د الله قول دی چې وبالاسحار هم یستغفرون. دې په تفسیر کې حسن بصري نه نقل شوي دي چې هغه به ویل مد الصلاة الی السحر ثم جلسوا یستغفرون ربهم. د خلکو به تر سهار وختي یعنې تر پیشنهروي پورې منځونه وکړل، بیا به کېناستل له خپل پروردګار څخه به بخښنه غوښتله، نو ځکه الله د هغو په صفت کې وایي چې وبالاسحار هم یستغفرون. او هغه څوک چې د عرفات نه راکوزیږي هغه دې هم استغفار وایي، لکه چې الله وایي ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر الله ان الله غفور رحیم. بیا تاسې ای قریشو له هغې لارې راښکته شئ لکه څرنګه چې نور عرب راښکته کیږي او د الله تعالی څخه بخښنه وغواړئ، بېشکه چې الله ډیر بخښونکی او زیات مهربانه ذات دی. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي د نیکو عملونو، او کوم ګناهونه هم چې کړي الله دې توفیق راکړي چې د هغې بخښنه د الله نه وغواړو چې الله په موږ باندې رحم وکړي. همدارنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هم نقل دی چې کله تاسو اودس کوئ له اوداسه نه وروسته دا ووایئ چې اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین. ای الله ما له توبه ویستونکو څخه او همدارنګه ما له پاکانو خلکو څخه وګرځئ. او امام ابن قیم رحمه الله په خپل کتاب طریق الهجرتین و باب السعادتین کې لیکي چې د اوداسه څخه وروسته دغه کلمه ویل مستحب دي، او دا د اوداسه څخه وروسته توبه ویستل دي. او امام غزالی په احیاء العلوم کې لیکي باید چې استغفار ویل د زړه په توجه سره وي، ځکه چې یوازې په هغې سره د خولې خوځول ګټه نه لري چې صرف خوله خوځوي اما په زړه کې د استغفار او بخښنه نه وي، نه، بلکې استغفار ویل باید د زړه په توجه سره وي، ځکه صرف د خولې په خوځولو باندې څه ګټه استغفار نه لري، بلکې د خولې ویلو سره سره زړه توجه، عاجزي، رغبت، صدق، اراده او اخلاص د نیت هم ضروري دي تر څو په دې د دفع کولو او لرې کولو صلاحیت ولري تر ستا ګناهونه الله معاف کړي او الله تا ته بخښنه وکړي. نو قدرمنو اوریدونکو الله ته متوجه شئ، د الله رب العزت نه د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړئ، په هر وخت کې استغفار وایئ، د الله نه بخښنه غواړئ، ځکه هغه وخت معلوم نه دی چې الله زموږ بخښنه په کوم وخت کې کوي. نو هیله ده چې الله رب العزت که موږ او تاسې په عاجزي او تواضع سره بخښنه غواړو چې الله موږ ته بخښنه وکړي. په تیرې خپرونه کې موږ د خویندو په مسؤلیتونو باندې وغږېدلو او په ترڅ کې دا خبره موږ هم وکړه چې کله د اسلام مقدس دین راغی نو د سړیو برابر ټولنیز حقوق یې خویندو ته هم ورکړل. څنګه چې نارینه حق لري، څنګه چې یو ځوان حق لري چې د خپل د ژوند شریکه په خپله ځان ته غوره کړي، همدا ډول د اسلام مقدس دین زموږ خویندو ته دا حق ورکړی دی چې د خپل د ژوند شریک په خپله انتخابولی شي، پلار یا مور یې چاته جبرن او په زور نشي ورکولی چې د دې خوښه نه وي. امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د ام المؤمنین حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها په روایت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی. ام المؤمنین عایشې صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ته یوه پیغله راغله. هغې پیغلې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د خپل پلار نه شکایت وکړه او ویې فرمیل ای د الله رسوله پلار مې غواړي چې ما پرته زما د خوښې نه خپل وراره ته ورکړي، یعنې پلار مې غواړي چې ما خپل تره زوی ته ورکړي خو زما خوښ نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیره هڅه وکړه چې دا پیغله راضي کړي او د خپل پلار خبره ومني، خو دې پیغلې کله هم نه منله. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې پیغلې پلار ته وویل لور دې پرته د هغې له خوښې نه مه مجبوروه چې چاته یې په نکاح ورکړي. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره د دې پیغلې پلار ته وکړه نو بیا دا پیغله راضي شوه او د پلار نظر یې ومنه. خو ولې په اول کې دا نظر نه منلو او وروسته بیا ومنه؟ هغې پیغلې ویل د دې لپاره چې زه مسلمانو ښځو ته ور وښیم چې پلرونه جبرن خپلې لورګانې بغیر د دوی د خوښې نه چاته نشي ورکولی. ولکن اردت ان تعلم النساء ان لیس للآباء من الامر شیء. نو د اسلام مقدس دین
لکه څنګه چې زموږ ځوانانو ورونو ته دا حق ورکړی چې د خپل د ژوند شریکه په خپلې خوښې سره انتخاب کړي او غوره کړي، همدا حق د اسلام مقدس دین زموږ خویندو ته هم ورکړی. او دلته ام سلیم غوره بیلګه ده. ابو طلحه له ام سلیم نه د خپل ولي غوښتنه وکړه. د دواړو ترمنځ څه خبرې راغلې. ابو طلحه ام سلیم ته وویلې چې زه غواړم تا سره نکاح وکړم او تا په خپله نکاح کې راولم. ام سلیم ابو طلحه ته وایي قسم په الله چې تا ته رغبت لرم او ستا په څیر سړي غوښتنه د رد کولو وړ هم نه ده، خو ولې ته تر اوسه مشرک یې او زه یو مسلمانه ښځه یم، نه غواړم چې زه یو مشرک سره نکاح وکړم. ابو طلحه اوس د ام سلیم اصلي نوم اخلي، ورته وایي اهرومیسا تا پورې څه چې زه مشرک یم او تا ته څه مصیبت رسېدلی چې زه مشرک یم؟ ام سلیم ورته ویل ما پورې هیڅ هم نه. ابو طلحه ورته وایي آیا زما سره او سپین زر دې نه دي لیدلي؟ ام سلیم ورته وایي ته بېعقله سړی آیا ته شرم نه لرې چې ته د لرګیو د یوې ټوټې عبادت کوې، یعنې هغه بت چې یو حبشي تراشلی دی ته د هغې عبادت کوې؟ ام سلیم ورته وایي چې زه ستا سره او سپین زر نه غواړم، که ته مسلمان شوې نو همدا به زما مهر وي، نه دې سره غواړم نه دې سپین غواړم. درنو اوریدونکو، آیا د ښځو په ژوند کې به په تاریخ کې له دې نه ډیره روښانه او ښایسته صفحه پیدا کړئ چې د ښځو له پلوه د بدلون قبلول ترې معلومیږي؟ هغه مسلمانېږي او ام سلیم رضی الله تعالی عنها د هغه د اسلام نه وروسته هغه سره نکاح کوي. نو ګرانې خورې، تا ته چې هم د اسلام مقدس دین د انتخاب حق درکړی، دا نه چې هر فاسد، هر بیدینه او هر فاحش چې ستا سیال نه دی، نه په اخلاقو کې، نه په دیانت کې، نه په اسلامیت کې، نه په کسب و کار کې هغه د خپل د ژوند شریک انتخاب کړي. اسلام چې دا حق درکړی، ته به هغه څوک د خپل د ژوند شریک ټاکې چې هغه د الله د دین پابند وي، د محمد رسول الله د سنتو پابند وي، اسلامي آداب او اخلاق ولري. که ته یو داسې څوک د خپل ژوند شریک انتخابوې چې هغه ستا سیال نه دی، نه په اخلاقو کې، نه په آدابو کې، نه په اسلامیت کې، نه په تقوا کې، دا حق بیا تا ته اسلام نه درکوي. د اسلامي تاریخ په اوږدو کې ښځو د اسلامي ټولنې د یو پیاوړي مټ حیثیت درلود. د ټولنې په خدمت کې به خوځېدلې او د سړیو سره د توافق لپاره به خوځېدلې. خو ولې د مسلمانانو د انحطاط او شاته تلو پر مهال چې حاکمان ټول ظالمان او علما ټول کمزوري شول او د علمي پوهې پر ځای پردۍ فلسفه خپره شوه، سړي په خپلو هیلو او خواهشاتو کې بوخ شول، ښځې حرام سرایونو ته ویوړل شوې، دوی په خپلو ګمانونو د ښځو حفاظت کول غوښتل، حال دا چې ښځې د خپلو شهوتونو او قندونو لپاره په کار واچولې. نو په داسې حالاتو کې ښځو خپل رول له لاسه ورکه او سړي هم د خپلو مسئولیتونو د پوره کولو نه عاجز شول. د انحطاط په دې پړاو کې ډېرې فتواګانې هم صادرې شوې چې تاریخ په دې باندې شاهد دی. نو په همدې ترتیب یې ښځه یو ځل بیا هماغه جاهلیت دور ته ور وګرځوله چې اسلام ترې بهر راویستلې وه. خو په دې څو وروستیو لسیزو کې اوسنیو اسلامي خوځښتونو هڅه کړې چې د ښځې رول په ټولنه کې یو ځل بیا راژوندی کړي او الله رب العزت چې کوم حقوق ورکړي بیرته هغه حقوق خویندو ته ورکړي. په ځینې سیمو کې تر یوې اندازې بریالي شوي دي، خو ولې په یو شمېر سیمو کې لا تر اوسه هم د ناسمو فکرونو د رسوخوالي له اړخه د سختو ستونزو سره لاس او ګریوال وي. استعمار دا حقیقت په ښه توګه درک کړی، حتی چې مسلمانان هم پرې ښه پوهیږي. له همدې کبله د ښځو په اړه ډیر ترکیز کوي او خپل ځان په داسې حالت کې تر ټولو لوړ ګڼي چې ښځه یې د ټولو همکارانو نه راجلا کړه او د انحراف، بیلاري او بېبندوباري وسیله یې وګرځوله. او موږ چې څنګه د ښځو بېبندوباري ناوړه او مردود عمل ګڼو، همدا ډول یې بندي ساتل هم ناوړه او مردود عمل ګڼو. او غواړو چې ښځه باید په کورنۍ کې د یو فعال عنصر په حیث آزاده او مسئوله ژوند وکړي، د اسلامي اخلاقو او فضایلو په جوړولو کې ژوند ته ادامه ورکړي.
پخپله د اسلام د مقدس دین په چوکاټ کې دننه زده کړه وکړي او نورو ته هم ښوونه وکړي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وینا پرې صادقه شي چې رسول الله فرمایي والمرأة راعیة فی بیت زوجها وهي مسئولة عن رعیتها. اوس به په دې باندې پوه شو چې په یوې کورنۍ کې د ښځې مسئولیتونه څه دي. په کمې کورنۍ کې چې زموږ خویندې ژوند کوي باید په هغې کورنۍ کې زموږ خویندې قیادت او مشري خپلو نارینهو ته وسپاري، ځکه الله رب العزت فرمایي الرجال قوامون علی النساء. او هغه نیک کارونه چې زموږ ورونه په هغې کورنۍ کې ترسره کوي دا خویندې باید د هغوی نه مننه وکړي. دا نه چې دا کلمه او دا ټکی تل لپاره په ژبه باندې وي چې ما ستا نه بلکل خیر نه دی لیدلی. ناشکري دې نه کوي بلکې د خپلو نارینهو او د خپلو خاوندانو شکر دې ادا کوي، د هغوی نه دې مننه کوي. دویم مسئولیت زموږ د خویندو په خپلو کورنیو کې دا دی چې هغوی باید اسلامي قوانین او لارښوونې دې په خپل ځان او په خپلو بچیانو باندې تطبیق کړي. هورې ته چې په کمې اسلامي کورنۍ کې ژوند کوې نو باید په هغې کورنۍ کې اول اسلامي قوانین او لارښوونې په ځان باندې تطبیق کړې، د دې نه وروسته په خپلو بچیانو باندې. مورې ستا جامه باید اسلامي جامه وي، داسې جامه باید ستا په ځان وي چې الله درته ویلې او محمد رسول الله درته ویلې، تر څو ستا اولاد او ستا لورګانې تا ته وګوري، ستا نه رنګ واخلي، متاثر شي، هغوی هم اسلامي جامه په تن کړي. او که ستا په ځان لنډې او تنګې جامې وي نو ستا اولاد او ستا لورګانې به څنګه ستا نه رنګ واخلي، څنګه به درنه متاثرې شي، هغوی به څنګه اسلامي جامه پر تن کړي، بلکې ستا په شان به همداسې جامه د هغوی په ځان به وي او د آخرت په ورځ به د الله په حضور کې ته درېږي، الله به درنه پوښتنه کوي. که ستا په لاس کې ریموټ یي فاسد سریالونه ګوري نو تا اسلامي قوانین او اسلامي لارښوونې په ځان باندې تطبیق نه کړې، په اولاد به یې څنګه تطبیق کړي. دریم مسئولیت زموږ د خویندو په خپلو کورنیو کې دا دی چې د هر څه نه وړاندې دې لومړی د ماشومانو روزنې ته جدي پاملرنه وکړي او هغوی ته دې سالمه نیکه او ایمانی روزنه ورکړي، ځکه د نن ورځې ماشومان د سبا لپاره سرمایه ده. او که خدای مکړه ستاسې ژوند همداسې په غفلت کې تیریږي، همداسې په بې اعتنایي کې تیریږي، د خپلو ماشومانو او بچیانو اسلامي روزنې او اسلامي تربیت ته متوجه نه یاستئ، نو دا ماشوم به بیا سبا ستا حق څه پیژني، څنګه به لاسونه اوچت کړي تا ته او ستا خاوند ته به دعا وکړي. دا امید بیا ترې مه ساته، دا امید هله ساته چې خپل ماشوم ته دې سالمه نیکه او ایمانی روزنه ورکړي. څلورم مسئولیت زموږ د خویندو په خپلې کورنۍ کې دا ده چې له ټولو نه د مخکې زموږ خویندې د خپل عزت ساتنه وکړي او د هغه فضیلت او حیثیت په سورو کې د ژوند وکړي چې الله رب العزت ورته ټاکلي دي. نیک اخلاق باید ولري او خپل کور باید له مینې او کرم نه ډک وګرځوي او د الله رب العزت د دې وینا ته د عملي بڼه ورکړي چې الله په سورة روم کې 21 آیت کې فرمایي ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها وجعل بینکم مودة ورحمه. نو باید زمونږ خویندې نیک اخلاق ولري او خپل کور باید له مینې او کرم نه ډک وګرځوي تر څو د الله رب العزت دې وینا ته چې ما تاسو ته ولوستله عملي بڼه ورکړي. نو الله رب العزت دې زمونږ خویندو ته زمونږ ورونو ته ټولو ته هدایت وکړي چې خپل مسئولیت وپیژني تر څو رب العزت د دوی نه راضي شي. نور به م واورو درنو اوریدونکو خو د یوې دمې نه وروسته ارماني لاړه څنګه نیمه خوشحاله دنیا نه ارماني ستا ګلاب ستا ګلاب ستا ګلاب ګلزاني ستا ګلاب ستا ګلاب ستا ګلاب ستا ګلاب ګلزاني ستا ګلاب ستا ګلاب ستا ګلاب ګلزاني لاړه څنګه نیمه خوشحاله دنیا نه ارماني لاړه څنګه نیمه خوشحاله دنیا نه ارماني ستا ګلاب ستا ګلاب ستا ګلاب ګلزاني
ستا ګلاب ستا ګلاب ستا ګلاب ګلاب ځاني په ناز ناز به ګرځېدلې ټولو لاس په تا ښایسته په ناز ناز به ګرځېدلې ټولو لاس په تا ښایسته. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. د خادم مسئولیت د دې موضوع په شرحه کې محدثینو د خادم د مسئولیتونو او واجباتو په اړه ډېرې زیاتې لیکنې کړي دي. محدثین لیکي خادم باید د بادار د مال ساتنه وکړي او په مال کې پرته د اجازې نه تصرف ونه کړي او د بادار ګټه چې هر څومره زیاته وي باید دا به خادم پرې خوشحاله شي، حسد پرې ونه کړي. او په دې کې هم ښایي څه حکمت وي چې خادم په حدیث کې وروسته د ښځې نه ذکر کړی، ځکه په نن دور کې زیاتره خلکو ښځه د کور خادمه ګرځولې او د دواړو حقوق یې تر پښو لاندې کړي دي. حال دا چې خادم د عامو خلکو په څیر د کرامت خاوند دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم حقوق په ګوته کړي دي. د بخاري حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان اخوانکم جعلهم الله تحت ایدیکم فمن کان اخوه تحت یده فلیطعمه مما یأکل وليلبسه مما یلبس ولا تکلفوهم ما یغلبهم فإن کلفتموهم ما یغلبهم فاعینوهم علیه. ستاسې ورونه خادمان ستاسې خدمتګاران دي چې الله رب العزت ستاسې تر لاس لاندې راوستلی دي، نو د چا تر لاس لاندې چې کم ورور وي له هغو خوړو نه دې ورکړي چې پخپله یې خوري، کم لباس چې پخپله اغوندي هغه ته دې هم هماغه ور واغوندي، او هغوی په داسې کار مه مکلفوئ چې د هغوی په وس او توان پوره نه وي. بیا هم که چیرې مو پرې مکلف کړل نو کومک ورسره وکړئ. د دې فرمانونو په سوري کې خادم د یو موظف حیثیت پیدا کوي چې باید په ټولو کارونو کې د خپل بادار سره په څنګ کې اوسي، د یو لوښي نه خوراک کوي، یو ډول کالي اغوندي، په سختیو او خوشحالیو کې یو بل سره مل وي. خو نن په خپلې ټولنه کې وګورئ چې خادمان څه حیثیت لري. نن په ځینې اسلامي هیوادونو کې خدمتګاران له غلامانو نه هم په بد حالت کې دي. دوی ټول کارونه سرته رسوي خو بیا هم هیڅ حق او درناوی نه لري. په اسلامي ټولنه کې د خادم مسئله په یو انساني استراتیژي بدله شوې، ځکه هغه دین چې انساني ارزښت ونه ژغوري هغه هیڅ ارزښت نه لري، او هغه دینونه چې د انسانانو په منځ کې د تفرقې قائل دي هیڅ قدر او درجه نه لري. الله رب العزت په سورة مائده کې 22 آیت کې فرمایي انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فكأنما احیا الناس جميعا. هر څوک چې یو نفس پرته له بدل او یا فساد څخه ووژني لکه ټول خلک یې چې وژلي وي، او هر هغه څوک چې یو نفس ژوندی کړي لکه چې ټول خلک یې ژوندي کړي وي. کله چې د یو انسان کرامت له حملې لاندې راځي په حقیقت کې دا ټوله ټولنه په سپکاوي او بد چلند کې اخته ده. نو ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته فرمایي والخادم فی مال سیده راع وهو مسئول عن رعیته، او په پای کې فرمایي والرجل راع فی مال ابیه. د انسان مسئولیت د پلار په مال کې. په انساني ټولنو کې یوه پدیده موجوده ده چې باید په ژوره توګه له مطالعې لاندې ونیول شي، او هغه دا ده چې ډیری جنګونه او شخړې د خپلوانو ترمنځ پیښیږي. حتی د مصر یو ستر عالم لیکي 15% پیښې چې محکمو ته وړل کیږي په کورنیو شخړو پورې اړه لري. له همدې امله ځینې متلونه د خلکو په ژبو عام شوي، لکه وایي البغض فی الاقارب، په خپلوانو کې ټوله کینوي، یا فرمایي الاقارب کالعقارب، خپلوان داسې دي لکه د لړمان، یا فرمایي الاقارب کالعقارب، خپلوان د لړمانو په څیر. دا سمه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انت و مالک لابیک، ته او ستا مال دواړه د پلار په ملکیت کې یاست. خو ولې اسلام موږ ته راښیي چې هیڅ حق نشته مګر له هغه سره مسئولیت شته، او هیڅ یو مسئولیت پرته د آزادي نه نه وي.
حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته یو کس راغی او د خپل زوی په اړه یې ورته شکایت وکړ. وی ویل چې دا زوی زما نافرماني کوي. عمر رضی الله تعالی عنه هغه زوی را وغوښته، د لامل پوښتنه یې وکړه چې ولې د خپل پلار نافرماني کوي. نو هغه زوی وویلې زوی په پلار باندې کم حقوق لري. عمر رضی الله تعالی عنه وفرمیل مور یې باید له نیکو خلکو نه غوره کړي، ښه نوم پرې کیږدي، ښوونه او روزنه یې په ښه توګه ترسره کړي. یعنی د زوی حق په پلار باندې دا دی چې کله دا پلار واده کوي خپله ښځه باید د نیکو خلکو نه غوره کړي او کله چې د دې ښځې نه الله دې ته بچی ورکوي هغه باندې اسلامي نوم کیږدي. ځوان وویل زما مور یې له وینځو څخه کړې ده او پر ما یې د جعل نوم ایښی. جعل په عربي کې شاپرک ته وایي او زه یې په دښته کې د رمې څرولو ته پریښی وم. نو زه د ده په حقوقو باندې څه پوهیږم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پلار ته یې وفرمیل مخکې له دې چې هغه ستا نافرماني وکړي تا هغه عاق کړی. هو اولاد په مور حقوق لري، باید پاملرنه یې وکړي، حلاله روزي باید ورکړي، نیکه روزنه یې باید وکړي او په لوړو اخلاقو یې باید ښایسته کړي. اوس ته چې اولاد ته حلاله روزي نه ورکوي، د هغه نیکه روزنه نه کوي، په لوړو اخلاقو یې نه ښایسته کوي، نو څنګه بیا چغې وهې چې د اولاد زما خیال نه ساتي، زما نافرماني کوي. ته هغه ته حلاله روزي ورکړه، د هغه سالمه روزنه وکړه، په لوړو اخلاقو یې ښایسته کړه چې هغه اولاد ستا په حقوقو پوه شي، ستا احترام وساتي. او د اولاد په پلار باندې هم حقوق لري، باید ورپوره یې کړي، ښوونه باید ورته وکړي، د ژوند مصارف یې باید ورته ورکړي. کله چې بلوغ ته رسیږي وس یې واده ورته وکړي، بیا د له دې وروسته مور او پلار د خپل اولاد نه خپل حقوق وغواړي. نو په پای کې زه بلونکي او دعوتګر ورور ته وایم د دې قوانینو او لارښوونو ته باید تاسې پاملرنه وکړئ او په هر پړاو کې چې اوسئ خپل مسئولیت په غاړه ولرئ او نور هم خپلو مسئولیتونو ته متوجه کوئ. ځکه د کوم امت لارښوونکي او مشران چې بې مسئولیته ژوند کوي هغه هیڅکله د پرمختګ او لوړوالي په لور ګام نشي اخیستلی. او په دې باندې هم پوه شئ چې حقیقي لارښود او رهبر هغه کس دی چې خپل مسئولیت پیژني او سرته یې رسوي. نو الله رب العزت دې موږ ته هم توفیق راکړي چې خپل مسئولیتونه وپیژنو او سرته یې ورسوو. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب.